نن په بلوچستان ایالت کې زموږ د افغان کډوالو کمشنر ښاغلی ارباب طالب صاحب او د کمشنریټ چې کوم نور ټیم وو د ټولو د سرانانو د پنډغالي لیدنه وکړله او ښاغلی کمشنر صاحب د یونیفا د ادارې د دفتر د افتتاح دپاره راغلی وو چې خپله یې ارباب صاحب افتتاح وکړله او زموږ د سرانانو د پنډغالي د کمیونټي ټول ممبران او دارنګه ځوانان او عام وګړي په دې پروګرام کې او په دې ابتدایي پروګرام کې ګډون درلودی. نو ښاغلي کمشنر صاحب زموږ د افغان کډوالو کوم چې د سرانانو په پنډغالي کې مشکلات و هغه یې د کمیونټي څه واورېدله. کمیونټي د پی او آر کارډ کوم چې ریجکټ دي د هغو مسله ورسره شریک کړله او په سرانانو کې دا وخت د اوبو ډیره لویه ستونزه ده چې د کلونو څخه تر اوسه پرې حل سوې نه ده. نو هغه د اوبو ستونزه یې ورسره شریکه کړله او دارنګه چې کوم نور د افغان کډوالو مشکلات و هغه یې د ښاغلي کمشنر صاحب ته وړاندې کړله او کمشنر صاحب خپل په خبرو کې افغان کډوالو د سرانانو کمیونټي ته دا ډاډ ورکوي چې څومره زموږ وس وي او د یونیسیار آی او ایم او نورې کومې خیریه ادارې چې دي د هغو همکاري وي انشاءالله موږ د افغان کډوالو مشکلات نه یوازې په سرانانو کې بلکې په ټول بلوچستان کې چې کوم د دوی مشکلات وي موږ هغه مشکلات باندې خبر یو او هغه مشکلات ته بررسي کوو او د هغو حل کولو کې انشاءالله خپله پوره همکاري کوو. خو د هغه په برسیره یوه دغه کوم چې اوس په اسلام آباد او پنجاب کې د ای سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو د نیولو او د اړولو خبرې کېږي دا خبره مو ورسره شریکه کړله. ښاغلي کمشنر صاحب دا خبره وکړله چې انشاءالله د ای سی سی کارډو درلودونکو افغان کډوالو مشکلات به موږ حکومت پاکستان او صوبایي حکومتونه که مرکزي حکومت دی او زموږ د سفران وزارت دی یا زموږ کوم چیف کمشنر صاحب دی دا به انشاءالله حلوي هغه به انشاءالله داسې مسله نه پیښیږي. نو بیا هم د ښاغلي کمشنر صاحب د سیر د ادارې او د آی او ایم چې کوم دفتر دلته جوړوي او جوړ کړی دی د هغه هم خوښي څرګنده کړله چې ښه دی چې د افغان کډوالو د ای سی سی کارډو درلودونکو مشکلات هم حل سي. نو یوه خبره تیره شپه ما هم یو ویډیو کلیپ جوړ کړی چې خپلو افغان کډوالو ته مې دا خبره پکښې وکړله چې نن سبا پر سوشل میډیا باندې دغه خبرې ځینې د وکیلانو په نامه په ځینو نومونو باندې خبرې کوي او ویډیو کلیپونه جوړوي چې یاره ستاسې د افغان کډوالو یا دا مشکلات درته پیښیږي یا دا مشکلات موږ در حلوو او خپلې نمبرې تاسې سره شریکوي او د خلکو څه پیسې په یو شکل نه په یو شکل اخلي. نو افغان کډوالو په هغه ویډیو کې ما مفصل تاسې ته ټول معلومات وړاندې کړي دي نور پر تفصیل یې نه ځمه خو بیا هم دا یوه خبره تاسې ته کومه چې افغان کډوالو د چا په خبرو پسې مه راځئ. زموږ ستاسې دلته ادارې دي چې هغه د پاکستان د حکومت ادارې چې کوم زموږ ستاسې د افغان کډوالو نګراني یا سرپرستي په غاړه لري هغه سفران وزارت دی او چیف کمشنر صاحب دی او د هغه څخه وروسته په هره صوبه کې خپل کمشنر صاحب لکه دغه ارباب صاحب چې نن راغلی وو دا زموږ ستاسې د بلوچستان کمشنر دی خیبر پښتونخوا سند پنجاب کې په هره صوبه کې خپل کمشنر ناست دی او د هغه خپل کارکنان دي د هغه خپل سیټ اپ دی او په هر ضلع کې دوی خپل ډي ای لري هغه ډي ای زموږ ستاسې دپاره ناست دی او دارنګه د افغانستان د حکومت د خوا څخه په اسلام آباد کې زموږ ستاسې سفارت دی او بیا په هره صوبه کې کونسلګري ده بیا ریاست د مهاجرینو دی رئیس د مهاجرینو دی د هغو خپل سیټ اپ دی خپل کارکنانې دي او دارنګه یونیسیار دی مرکزیت په اسلام آباد کې دی او په هره صوبه کې دوی خپل دفتر لري هغه برانچونه هغه خپل سایوي افسران لري یا استازي لري او دارنګه آی او ایم سیر نورې چې کومې خیریه ادارې دي چې ویډیو غټه نسی دغه زموږ ستاسې دپاره ناسته دغه دپاره دي چې زموږ ستاسې مشکلات وګوري زموږ ستاسې مشکلات واوري او زموږ ستاسې مشکلاتو د حل لار پیدا کړي. نو بیا هم زه تاسې ته وایم که چیرې داسې څوک پیدا کېږي چې هغه تاسې ته غلط معلومات درکوي یا د پیسو غوښتنه کوي هغه تاسې د افغان کمیشنریټ سره شریک
شریکوای سي، د یونیسیار سره شریکوای سي، د IOM سره شریکوای سي، د سیر ادارې سره شریکوای سي، د افغانستان د کونسلګریو یا د ماجرو د ریاستونو سره شریکوای سي. خو زموږ تاسې که سرخلاص کو انشاءالله موږ تاسې مشکل نه پیښیږي. خو یو هغه د حکومتونو پالیسۍ دي، هغه پالیسۍ باندې زموږ تاسې تر وس بار خبرې دي. خو زموږ د دا ویډیو د لارې څخه پر دواړو حکومتونو باندې دا غږ کوو چې موږ تاسې اسلامي ملکونه دي، دواړه ګاونډي ورونه هېوادونه دي، موږ تاسې باید یو د بل سره په سولې په اسلامي ورورولۍ کې ژوند وکړو او یو د بل په درد باندې سره وخورو. نو بیا هم زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ افغان کډوال په سیاستونو کار نه لرو. په کار دا ده چې موږ افغان کډوال دلته در څه موده پورې اوسېږو، زموږ کوم مشکلات وي هغه مشکلات ته باید بررسي وشي او هغه زموږ مشکلات حل شي. بیا هم چې زموږ د افغان کډوالو سره هر اداره هر څوک د یو پنسل قدر مدد کوي، زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د هغه ټولو ادارو مننه کوم او زموږ افغان کډوال احسان فراموشه نه یو، د هغه ټولو ادارو ستاینه کوو، کورودانه وایو چې زموږ افغان کډوالو ته دلته په پاکستان هیواد کې په هر مختلفو صوبو او ضلعو او کوم په ارویز یا په کمپو کې چې موږ میشت یو زموږ مشکلات اوري او موږ ته اسانتیاوې را برابرې کړي، خصوصا په ایجوکیشن یا په تعلیم کې یا په صحت کې یا په د اوبو په مد کې زموږ سره مدد کوي. نو بیا هم موږ د ټولو مننه کوو، بیا هم د کمیشنر صاحب راتګ ته ښه راغلاست وایو او کورودانه یې وایو.